قدرمنو دوستانو نن سبا په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې یو ښځه په کوڅه کې یو ځوان هلک سره کورواله کوي، یعنی ناروا او غلط عمل ورسره کړی دی. دا ویډیو د کوم ځای نه وایرل شوې ده او د دې ښځې حقیقت څه دی، تاسو سره دا ټوله ویډیو شریکوم چې تاسو په خپل وګورئ، نو بیا موږ ته هم کمنټ وکړئ. دوستانو د دې ویډیو سموده وشوله چې په فیسبوک باندې ډیره زیاته شیر کیږي او په یوټیوب باندې هم شیر کیږي، خو اوس نور هم وایرل شوې ده او د دې ویډیو په باره کې ویل کیږي چې دا دواړه ګاونډیان دي او دې هلک دغه ښځې له ټایم ورکړی و. کله چې دا هلک دغه کوڅې په ګوټ کې ولاړ نو لږ ساعت وروسته ورته ښځه راغلې ده او دوی بیا دغه ناروا عمل شروع کړی دی چې دغه هلک د دې ښځې نه ریکارډینګ هم کړی دی. یعنی دې هلک د دې ښځې د راتلو نه مخکې موبایل په یو ګوټ کې ایښی و او کله چې دا ښځه راغلې ده او دې سره یې معامله شروع کړې ده نو دغه ټول هر څه په موبایل کې ریکارډ شوي دي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا زیات هلکان دا کارونه دې دپاره کوي چې ښځې په دې طریقه باندې بلیک میل کړي، یعنی بیا هغوی راوغواړي او دغسې ناروا کارونه ورسره وکړي. الله تعالی دې داسې ځوانانو او ښځو ته هدایت وکړي چې څوک د خپل کور حیا عزت اخلي او د پردو بې غیرته سړو په غیږو کې ورپریوځي او هغوی سره داسې ناروا عمل کوي. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ، ضرور سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.